د شاوخوا 2 میلیارډو افغانیو په لګښت په یو شمېر ولایتونو کې د معیاري ترانسپورتي ترمینالونو د جوړولو چارې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمه ییز اتصال سوداګرۍ کچې زیاتېدو او هیوادوالو ته د سفرونو پر مهال د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د ترانسپورت سکتور بیا رغونې او پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په همدې موخه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري تر منصورۍ وروسته په کابل، غزني، ارزګان، زابل، کندهار، میدان وردګ، بغلان، هرات، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار او سمنګان ولایتونو کې د مسافر وړونکو او بارونکو موټرو لپاره د معیاري ترانسپورتي ترمینالونو جوړولو چارې پیل کړي دي. په یادو ترمینالونو کې مسجدونه، رستورانټونه، دوکانونه، د اوبو رسونې او اور وژنې سیستمونه، د خدماتو د ښه والي اسانتیاوې او د جی پی ای سیستم له لارې د وسایطو د سرعت کنټرول په پام کې نیول شوي دي. په یادو ترمینالونو شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان اسلامي امارت له بودیجې ورکول کیږي. د دغو ترانسپورتي ترمینالونو د چارو په بشپړېدو سره به د مسافرو لپاره د سفر پر مهال اړینې اسانتیاوې برابرې شي. د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ بهیر به منظم، د صادراتو او وارداتو په انتقال کې به د پام وړ سهولتونه رامنځته، وخت او لګښت به یې کم او په مقدار کې به یې زیاتوالی رامنځته شي. همداراز به ترافیکي پیښې او ګڼه ګوڼه راکمه، اقتصادي پراختیا به ګړندۍ او همدارنګه به زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې پر یادو ترانسپورتي ترمینالونو سربیره د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په میدان وردګ، هرات، فراه، نیمروز، غزني، کندوز، کندهار، کاپیسا، زابل، جوزجان، پکتیا، فاریاب، هلمند او لوګر ولایتونو کې د معیاري ترانسپورتي تیر پارکونو د جوړولو پروژې هم په پام کې لري چې له مخې به د ترانسپورت په برخه کې معیاري خدمات وړاندې شي.